السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړی دی چې له کاپیر څخه انګریزي زده کول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي. محترمه انګریزي هم دا یو لکه کسب دی په معاملاتو کې وسعت دی د کاپیر سره هغه شی پر خرڅول شی ځین رانیول په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. داسې عربي دا انګریزي ژبه زده کول له دې څخه په دې کې هم شرعاً څه مشکل نشته. القول الجمیل صفحه 150 اداب العلیم الرباني او دغه رنګه په فیض فتح الباری شرح د صحیح البخاري جلد 11 صفحه 50 کتاب جهاد دې ته پر وضاحت ورکړی دی. نو محترمه په دې باندې دی نستا استاد جوړیږي دا یو کسب دی. هغه استازي چې راځي هغه په دیني علوم کې. نو محترمه انګریزي زده کول دا څه مشکل نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.